یار مې کوچی ده نه پوهېږي د مټۍ په ځای کورت راوړی دی. دا ولور څومره تاسو اخلئ که نه اخلئ بیخي؟ 14 لکه پورې اخلو. همدغه هم په 14 لکه کړی ده او همدغه هم په 10 لکه کړی ده. ټولې د لک لک خبرې دي. ښه ښځه 10 لکه ورکوي او لږ بیکاره چې 15 لکه ورکوي یا 3 لکه ورکوي. یعنې هغه چې لږه ښایسته نه اوسي نو هغه بیا بیکاره ښځه راځي. و هغه بیکاره ښځه. خپل منځونه کې د خاوند سره خو به کله کله جنګونه کوئ که نه؟ چې 2 کاسې کېدې هم ګراب کوي نو خامخا جنګ خو کې راځي چې جنګ نه هغه ژوند خوند هم نه کوي. کالي ګنډه په لاس باندې کوو، نه ماشین لرو نه پکای لرو. دا وړه مې تلام ده که چې وپوښتې مې پرې ماتې کړه. یار مې کوچی ده نه پوهېږي د مټۍ په ځای کورت راوړی دی. دوستانو دا زه نه وایم، دا یوه ټپه ده. سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د سنرایز افغانستان درنو لیدونکو، زه سارا صفی یم ستاسو په حضور کې. نن راغلي یو د ننګرهار ولایت یو لرې پرتې سیمې ته چې دلته به د کوچیانو په اړه تاسو ته موږ معلومات وړاندې کړو. هلته به د کوچیانو ښځو سره همدارنګه د سړیانو سره د هغوی د ژوند د مشکلاتو او د غوښتنو په اړه تاسو سره معلومات وړاندې کړو. په دې هیله چې ملتیا مې وکړئ او تر پایه موږ سره پاتې شئ. اوس به زه دغه رمې لږې وسروم. اوس مهال راغلو د خیمې لور ته. دلته به د ځینو ښځو سره خبرې اترې ولرو په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. سلام خاله جانې، څنګه یاست؟ وعلیکم سلام. ښه بخیر راغلی. خیر اوسې، مننه. که تاسو راته ووایئ چې څنګه ټول دلته راټول شوي یاستئ؟ موږ همداسې ګاونډیان راټول شوي دي موږ کور ته. تاسې ما مو لیدی چې د تاسې خاطر دپاره راغلو. ښه، ډېر ښه. یعنې تاسو خپل ناستې ټول د دې ځای ګاونډیان یاستئ؟ ګاونډیانې سره. ښه، څنګه دلته ستاسو ژوند څنګه دی؟ د خپل ژوند نه راضي یاستئ؟ ناستئ ستاسو ژوند او د ښار ژوند کې تاسو څه توپیر وینئ که نه وینئ؟ ژوند هم ښه ده او داسې ګرمي د ګرمۍ سره هغه مالونه هم ټیټه واسکه دي موږ سره هغه مخکې به کابل ته تلو، اوس مجبورۍ دپاره لاړو نه کابل ته، همدلته پاتې سو. یعنې تاسو وړی ژمی همدلته اوسئ؟ ژمی همدلته وړی پاس کابل ته ختو. هېڅ کار هم نسته، موږ کته هم دغه مال هغه کوو، نور کار هم نسته، همدغسې وزګار یو چې نسته چې ویې کړو. د کور کار یې نشته تاسو؟ نه کور کار نسته. ښه، او مالداري کې یعنې بغیر د مالداري نه بغیر تاسو نور کوم کارونه کوئ د کور نه بهر؟ نسته کار نسته چې ویې کړو، نور همدا مال سره هغه کېږو، نور کار هم نسته.
څه غواړې دلته چې تاسو ته تهیه شي برابر شي مثلا د سیوا د موزی په اړه د خامک دوزۍ د ځینې مرکزونه یا کورسونه چې دي که نه همداسې نور لاسي صنایع تاسو څه ته غوښتنه لرئ موږ واسه ماشین وای ساعت بم تیرو کار بم بکاو یا خامک وای چې بم کول دا کارونه نه لرو همدغسې وزګارې ټوله ورځ ناستې معلوم لاړ چې ذاتي قرار یې ناستې مخکې له دې نه دلته کومه رسنۍ راغلې ستاسو د خوا ته ستاسو د حال احوال پوښتنه کړې او که نه نه ده کړې دې ځای ته موږ ته نه دي راغلي زموږ غالي اخیستی ښه یعنې موږ اولین کسانو چې داسې دلته اولین کسیان چې راغلي اوس به د دې خاله سره هم خبرې وکړو د دې خبرې اترې به هم واورو سلام خاله جانې خاص علیکم سلام ستړی مې په خیر خوشحاله اوسې خاله جانې څنګه د ستاسو ژوند دلته څنګه تېرېږي ژوند خو موږ کوم 20 کاله را باندې وتلي دي او ښه پارګۍ مې ایستلي دي او دا سږنی کال یې دومره هلته تنګ سره باندې راوستلې ده چې له یوه خوا له بله خوا تنرونه مو وران سو کورونه مو وران سو طالبان دي او که د ولس خلک دي ټولو ته ښځې ورووتو او د چجوخونه هم دا تور چجوخونه په تنرو کې ټکټرونه سره لاندې سو او مځکې پاکې واړولې او مالونه هم دغسې وکې ولاړ دي مال د چا څړ ځای نشته چې ویې څرو چې کوم یو مریضان دي هغه په کورو کې پراته دي او دلته چې دي هغه مځکې تر واړولې او ډېره تنګ ساته موږ باندې ستاسو دغه تنورونه دا د سار ځایونه دا چا وران کړل چا خراب کړل هم دې شاوخوا دې لغمان کې چې څه ولس ته دي غونډه وران کړ دي ورسره موټر مو طالبانو مو د ولس خلک مو د حکومت خلک مو او موږ بیا په ښځو یو په وزر ورغلو چې دا مه کوئ دلته موږ اوړه پې پخوو بیا وزر یې ونه مانه بل ورته هم په کورو باندې ټکټر راسم کړه دا د کورو شاوخوا یې اړولې بیا بل وارې ښځې ورووتو چې دا ما اړوي له خدای وډارسېله موږ خو نه ډارېږئ باوجود د دومره مشکلاتو اوس څنګه تاسو دلته پاتې یاستئ اوس هم دلته ژوند کوئ ژوند خو خود کوم دغه ځای د بل لوری نه لرو موږ غرونه وچ سو اوبه نسته په غرو کې چې مالونه یې وچ کړي مالونه تږي وږي ولاړ دي پاک تر خلاص سول مالونه او بل ځای د موږ هېڅ ژوند نه کېږي چې دا ځای نه بل دلته اوبه پرېمانه دي دا ډنډ ده دا نن سهار کلینیک ته تللي کوچیانو غږ در څوک نه اورېدي دغو دانو موږ 3-4 وارې ورغلو ولاکه یې دوا راکړي داسې بېرته راغلو سهارني تللي دا اوس راغلو هلو اوس لا بې چوبې ډوډۍ ناست دي چې هغه د لغمان کلینیک ته تللي اوس څه غوښتنه لرئ تاسو چې دلته تاسو ته باید څه وشي بس دلته چې موږ ته دغه وسي دغه ځای موږ ته په ارامه پاتې سي او موږ دغه د عمر خواري ده ووړ او زوړ په دې پسې مړ سوی یم دا پسې مریض سوی یم ده چې دغه ځای موږ ته خلاص شي په ساړه غوږ موږ دلته وخت کې واړو دا ظالمان له موږ نه نور چپ سي اوس به راشو ستاسو د شخصي ژوند په اړه چې تاسو موږ ته خپل د شخصي ژوند معلومات راکړئ دا چې تاسو واده کړی نه م ده کړی که کړی م ده نو څو اولادونه لرئ تاسو ما 5-6 دانې اولادونه لرو واده م کړی نه ښه ډېر ښه څومره وخت کېږي ستاسو د واده نه چې تاسو واده کړی یو 20 کاله به متلي ډېر ښه 20 کاله دا 20 کاله تاسو په همدې ځای کې یعنې واده هر څه ستاسو همدلته شوي دي ها ډېر ښه کوچیان نو خامخا کومه چې خو لږ لږ ګرځو چې لږ مال وږی سي او دې چې کوم ژوند پرده نه راځي هسې خو ځو خو نور هم دغه ځای ده د خدای له دغه ځای ده مالونه هم دغلته بیایي او ستاسو د ودونو د پروګرام سره کمې ده ولور څومره تاسو اخلئ که نه یې اخلئ بیخي 14 لکه پورې اخلو 14 لکه پورې 4 لکه یې اخلو 3 لکه یې اخلو دغسې یې ورکوو په تاسو یې څومره اخیستی ما باندې بدالو ښه تاسو بدل کړی دی یعنې ولور تاسو نه دی همدغه هم په 14 لکه کړی او همدغه هم په 10 لکه کړی دا ټولې د لک خبرې دي خپل منځونه کې د خاوند سره خو به کله کله جنګونه کوئ که نه چې 2 کاسې کې دي هم ګراب کوي نو خامخا جنګ خو کې راځي چې جنګ نه هغه ژوند خوند هم نه کوي خوند یې په همدې جنګونو کې ده اوس به راشو د دې خلجان نه به پوښتنه وکړو د دې شخصي ژوند په اړه چې آیا دوی واده کړی ده که نه یې ده کړی که واده یې کړی نو دوی څو ماشومان لري زه 4 ماشومان لرم ښه ډېر ښه څومره وخت کېږي چې تاسو واده کړی ده ما به 14-15 کاله کېږي چې واده مې کړی ډېر ښه واده هم په همدې ساحه کې یعنې په همدې سیمو کې په همدې ماحول کې شوی ده و همدلته سوی ده په تاسو څومره ولور اخیستې وه ما بدل وه ولور نه ده اخیستی ما به نه ښه ستاسو بدل وه وی ما هم بدل وه او یعنې که ولور یې اخیستی وی ستاسو په نظر څومره ولور به یې اخیسته ستاسو من کې ولور ده رواج 10 لکه ښه ښځه 10 لکه ورکوي او لږ بېکاره چې 15 لکه ورکوي یا 3 لکه ورکوي همدغه میږو خاطر د میږې خرڅوي او ولور راباندې پوره کوي د ښه ښځه بېکاره ښځې نو بیا څه رقم چې تاسو وایئ که ښه ښځه یي په هغې به ډېر ولور اخلي او که بېکاره ښځه یي نو په هغې به کم ولور اخلي که نه اوس یو سړی مجبور ډېرې پې ورکوي یا لږ ښځه لږ ځوانېداره یا ښایسته یي بیا لږ ډېرې پې ورکوي ښځه لږ برابر یي بیا غوره ولور یې هم کم وي ها یعنې هغه چې لږه ښایسته نه اوسي نو هغه بیا بېکاره ښځه راځي
و هغه بیکاره تاسو د سهار نه تر ماښامه پورې دلته کوم کارونه دي کومې چارې چې تاسو پرې بوخت استئ موږ سبا چې د میږي راسي میږي ورې سره ګاټ کو وزرو هغه نه چې بیرته راسو ذاتي لږ وړم لاندې کړي ډوډۍ پخا کو ډوډۍ چې پخا کو اته غرمه ګرمي می خیمه را باندې ولاړې دي پکې نسته همدغه سره المارته دا مو کو ذاتي بیا مالو روانه سو یا مال راسي ها ډیر خدای ډوډۍ تاسو چیرته پخوي څه کې پخوي خو دا ډوډۍ همدغه هلته تنارونه د زمګوره وه هغه تنارونه نیم وران کړ دا هغه راغله ظالمانه او نیم کوم یو ستا په مغوی پخو ها یعنی د څو کورونو به تقریبا یو تنور اوسي دلته یعنی ځکه ستاسو تنورونه وران کړي دي که 14 کورونه وروزه کې په یو تناره پخوله اوس هغه نیم کورونه کابل ته تللي دي او دلته لس 12 کوره پاتې په یو تناره پخو ها ډیر ښه یعنی 14 کوره تقریبا په یو تنور باندې تاسو ډوډۍ پخوي یو تنور باندې موږ ډوډۍ پخوله دا د غرمه نږدې ده نورې خبرې به وروسته وکړو اوس به راشو چې خاله جانه موږ ته څه راکوي چې د غرمې ویې خورو د غرمې دپاره هر څه چې تاسو غواړئ یا به درته تیار کړو موږ به ډېر څه نه غواړو یوازې ډوډۍ او مستي به وغواړو کوي چې تاسو موږ ته هماغه راوړئ درته تیار به کړو مستي ستا ډوډۍ به درته پخه کړو درته تیار به کړو ډېر ښه خیر وي مننه زه به چې ګسم اوړه به لاندې کړم ډوډۍ به پخه کړم تاسې به موږ سره غرمه تیاره کړئ صحیح دی سلام خاله تاسو څنګه علیکم سلام ښه دغه دا وړل همدوی تاسو وړل همدوی تاسو دپاره ها ډېر ښه زموږ دپاره دومره کم وړه خو قیمتي ده که نه وړه دغه د قیمتي دپاره تاسو کم وړل همدوی هو که نه عاجزي ده داسې تاسو خپل پټي لرئ چې غنم پکې وکړئ که نه دا وړه تاسو په پیسو اخلئ پیسو یې اخلو په پیسو یې اخلئ هو په خپل پټي نه لرو په پیسو یې اخلو وړه تاسو څنګه لمدوئ چې پکې اچوئ مایه وراچوو سوډا وراچوو او داسې هغه کوو او مالګه به اچوو او مالګه پکې اچوئ که نه مالګه پکې اچوو تاسو غوښتنه لرئ چې دلته باید تاسو سره څه مرسته وشي یا ونه شي څه غوښتنه لرئ چې هغه پوره شي تاسو ته موږ سره هر څه مرسته کوئ موږ د هر شي مجبوری کوچاني نښه موږ له مجبورۍ دغه جې کې پراته یي او کالي ګنډه په لاس باندې کوو نه ماشین لرو نه پکای لرو نه یو شی لرو چې هغه یې کوو دغسې یعنی تاسو غواړئ چې دلته د خیاطۍ ځینې پروګرامونه ستاسو دپاره شروع شي چې پروګرامونه شروع شوي وای یو څه هغه راته کومکونه راسره شوي وای دا وړه مې تلام دکړه چې وپوښتې مې پرې ماتې کړه خیر ویسي مننه دومره ډېرې ورځې لام نه کړم ته ځان دې په زحمت کړه طبیعي باندې باد لګېږي ولا دا خیمې نه دی د ورځې ولاړې ماسپښین چې به باد راواله غونډې ورانې کړو سبا یې بیا چاپېري بیا یې دره وزور نو سره وځاتې دره ستاسو چې کله د واده مراسمې پروګرام دلته څنګه پروګرام وي ستاسو سندرې پکې چمبه پکې څه وي پکې یا کوي څه هم پکې نه وي مخکې به چمبه هم پکې وه هر څه به کې وو بدلې به هم کې وي هر شی به وکړي اوس خو خلک زیات شهیدان سو کورونه وران سو هېڅوک هم نه هغه کوي ختمونه کوي او ذاتي ودونه کوي یعنی ستاسو ودونه چې دي په ختمونو سره کېږي ختمو سره هغه کېږي او پخوا به بدلې وي سندرې به وي هر څه به خلکو به سیلونه کول اوس دین اخلاف داسې خلک کړه چې زیات هغه شو یعنی شهیدان دپاره تاسو اوس خپل ودونه په ختمونو باندې خپله مې داسې زوی شهید شو دا پروس کال لوی اختر نه مخکې لکه د ګوتې هغه مایک رولې چې خورې چې داسې زوی مې و چې لیدلی دی وایي خپله به دې ویلي چې دا به د دې ښځې زوی نه ولې شهید شو چیرته شهید دا مالونه یې په ذاتي مالو سره و هغسې الله دې وبخښي تاسو د زړه صبر الله درکړي امین کې داسې ظلمای و چې اوس څوک بدله ویلی شي او نه هغه کولی شي سیلونه کولی شي هر څوک نه شي هغه شي اخلاف هغه کړ وځبل یو سپین ږیری سړی مې دغه چمتل کې روان و ذاتي غوټه پښه ماته شو مې کې پسې منډه اخیستله هغه همغه سپین ږیري سړي دپاره د واړه حیوانان هم پاتې سو هغه زوی مې د مخې و هغه شهید سو او نور واړه حیوانان دي جنوکۍ دي مغه ذاتي د تور مخونه به د مالوب چې ګرځي الله د هغه وبخښي او الله د نور ته ژوندي لري اوس تاسو ماشومان لرئ کوم زوی یا لور ته تاسو خپل واده کړی او که نه هم ده کړی کړی و زوی ته مې واده کړی
او لور ته لور هم نه ده واده کړې هم د واده کړې نه. او زوی چې دی واده کړی څو ماشومان لري؟ 2 ماشومان لري. ښه ډېر ښه. په هغې د زوی دپاره مې تاسو څومره ولور خپل ورکړی وه؟ ان په بدل باندې ورته کړی. په بدل چې وي تاسو ولور نه ورکوئ؟ ولور هم نه درکړی چې په بدل یې بیا ولور نه ورکړي. دلته په څو کلنۍ کې هلکان او نجونې واده کوي؟ زوی بیا 14 کلن به و چې واده مې ورته وکړ. 14 کلن؟ بیا به 14 کلن خام و چې واده مې ورته وکړ. و چې واسه یې و چې خام ورته کوي او چې مجبوره یې چې کوم وخت کې وځي نو څه غنی. او نجونې په څو کلنۍ کې واده کوئ؟ نجونې هم دا 14 کلن 15 کلن 14 کلن داسې واده و. ولې په دومره کم عمر کې تاسو خپل اولادونو ته واده کوئ؟ کنه چې مجبوره یې خو مغوره یې واده چې مجبوره نه یې بیا نو وخت به ډېر په وځي. نه ولې تاسو دومره کم عمر کې خپل لورګان او زامنو ته واده کوئ؟ دا ما سړی سپین ږیری و او دا زوی مې هغه و ذاتي مې واده ورته وکړ. خور یې غټه وه ذاتي مې هغه بدل ورته وکړ. زوی په واده کې تاسو خپل د کوچیانو په اړه کومه لنډۍ یا ټپه ویلې ده او که نه؟ هلته هغه وخت کې خو مې زوی نه و ښایي شوی. هغه وخت کې ښه ساعت و راباندې سیلونه و هر شی و. کولی شئ چې موږ ته ووایي کومه ټپه یا کومه لنډۍ تاسو خپل د زوی په واده کې ویلې وه؟ زه به هغه چېرته وایم هغه به مانه ګیر داسې لږه خو به تاسو سره یاد وي چې ټپه څه وایه سړیزه؟ ما ودا که زه هغه نور جنکۍ به ویلې بله مې نه ده ویل چې زه ورته ښه تاسو نه ده ویلې یعنې نور ویلې؟ نور جنکۍ ویلې ما نه ده ویلې ولا که مې ویلې. ښه صحیح ده. اتې به کېدم خیلا به ته صحیح شو خیر اوسه. اوس به دلته د یوې خور سره خبرې ولرو وابرو چې دا خور موږ ته څه وینا لري. خور ښایي؟ ښایي شکر ده. څنګه یې ته؟ ښایي. څو کلنه یې ته؟ 10 کلنه. 10 کلنه یې. مکتب کورس چې دلته وایي که نه وایي؟ نه مکتب نشته تصوري. یعنې ته غواړې چې مکتب ووایي یا کوم کورس ووایي او که نه؟ و چې مکتب ووایي. شوق دې شته د مکتب سره؟ و غواړې چې مکتب ووایي؟ و او د دې له وجې نشي ویلی چې دلته مکتب نشته ده؟ دلته مکتب نشته. مکتب نشته نو ځکه ته مکتب نشي ویلی دلته؟ و کله ته ډېره خوشحاله اوسې؟ د جمعې په ورځ. د جمعې په ورځ ولې ډېره خوشحاله اوسې؟ چې ښه ورځ. نه ښه ورځ خو ده یعنې ستاسو دپاره خو ټول یعنې تاسو خو کوم مصروفیت نه لرئ مکتب کوم بل ځای ته نه ځئ یعنې ستاسو دپاره هره ورځ جمعه ده نو ولې ته د جمعې په ورځ کې ډېره خوشحاله اوسې؟ زه چکر وم. ښه یعنې تاسو د جمعې په ورځ چکر یې وهئ او یا که نور خلک دلته راځي چکر دپاره؟ نه راځي. تاسو چکر ته ځئ؟ د چکر دپاره چېرته ځئ؟ سیند ته ځو بېرته راځو. د سیند غاړې پورې ځئ بېرته راځئ؟ هلته د سیند غاړې کې بیا څه کوئ تاسو چې لاړ شئ؟ دغسې څومره څه کوئ؟ دغسې دغسې ځئ څاروي ځان سره نه وړئ؟ نه یوازې تاسو چکر وهئ؟ وړي اوبه کوو بېرته. چې اوبه کوئ؟ وړي. ښه وړي اوبه کوئ خو څاروي ځان سره وړئ یا دا خاله مو اوس راغله نه پوهېږو چې چېرته تللې وه اوس به ترېنه پوښتنه وکړو چې چېرته تللې وه. سلام خاله جانې په خیر چېرته تللې وې خاله جانې؟ ډاکټر ته څه تکلیف دی چې ډاکټر ته تللې وې؟ ډاکټر ته دوا څه درکړله رسیدګي دې وکړه چې ډاکټر ته که نه؟ و د ډاکټر دوا راکړه. څه تکلیف دی خاله جانې؟ پکای نسته کنه دا میاسه خوړلې م دا ګوره د ګرمه کې راباندې راختلې پکای نسته د میاسې دي جالۍ نسته چې وې درو موږ خو داسې عمر دا ګوره خیمو کې پراته یي. دوا تاسو ډاکټران په وخت درکوي سمه منظمه دوا درکوي او که نه؟ خو د پوره رسېږي راکوي او موږ بیخي لاس هم نه رسېږي د ګرمي کې زه تللې م دا 12 بجې زه روانه شوم تبه مې وه. ډاکټر لرې دی که دلته نږدې دی؟ لرې ده ډاکټر لرې ده پاس ده. تاسو په پښو ورځئ که نه په موټر؟ نه په پښو باندې ورځو.
د دې ځای نه تر ډاکټره پورې به څومره لاره اوس چې تاسو ډاکټر ته 1 ساعت لار به وي. 1 ساعت لاره تاسو په خپل مزل کوئ څنګه وکړو مجبور یو هغه هم په مریضۍ کې مریضۍ کې ټول یعنی که هر څومره تاسو باندې سخته اوسي سخته مریضي تاسو په ټول پام دی مو هم داسې په خوب باندې ځو مو هم دا غره کې وسو دلته نږدې تاسو کومه شفاخانه یا کلینیک نشته تاسو کلینیک نه لرئ نسته من کلینیک نه لرو څو غوښتنه لري چې تاسو سره باید سام کاری وشي څوک کومک تاسو سره وشي موږ سره به څوک وکړي موږ غږ څوک نه اوري وایي تاسو خوشحاله یاستئ خپل ژوند به یې کوئ همدغسې نه غږ هم اورېدل کېږي انشاءالله که کوچیان دي که ټول د الله بندګان دي تاسو خپلې غوښتنې وکړئ انشاءالله موږ ته ډاکټران هغسې چې دوایي راکړي او لږ جالۍ راکړي او داسې خیمو کې اوسو نه جالۍ شته نه ښه شته نه بد شته میاشتې م خوري ګرمه کې راباندې راختلي دا ګوره او ګنډل په لاسو باندې کوو ماشینونه نشته هېڅ هم نشته یعنې غواړئ چې د خیاطي پروګرامونه تاسو ته شروع شي دلته و که نه تللي وم ولاسې پیسې نه وې راسره تاسو بېرته راغلم دوام یې ونه کړ دا ګوره اوس مې هم تبدګري یکدم غوندې دا چې پیسې نه وي تاسو سره تاسو دوا ونه شو اخیستلی نه که نه دوام یې وانخته بېرته راغلم پیسه داره خلکو نه موږ دا هغه دغه چې موږ سره کومک وکړي موږ خو داسې غرو کې پراته یو چې جالۍ راته راغه کړي ماشینونه دواګانې موږ نه کلینیک لرو نه دا غرو کې اوسو واسه نه لرو چې په بیه باندې هغه پیسې واخلو او موږ دوا پرې واخلو پیسې نه لرو مننه له تاسو ټولو څخه کور ودان او اوس زموږ هیله د هغه کسانو څخه د کوم کسان چې وس او توان لري چې هغوی د دغه هلته د کوم خلک چې پراته دوی سره کومک او مرستې وکړي هغه که د دوا مرستې دي که نور د دوی د ژوند کومې اړتیاوې چې د هغې په اساس کوم مرستې ورسره کولی شي ماشینونه ورته اخیستلی شي او د ژوند ځینې سهولتونه ورته برابر کولی وشي لکه د برق او د پکې او داسې نور دغه مرسته که دوی سره وشي نو دوی به ډېر خوشحاله اوسي ځکه که یو یا دوه درې د جامو ګنډلو ماشینونه دوی سره کومک وشي دوی په ډېرو ستونزو سره خپلې جامې ګنډي خپل کالیګان ګنډي دوی خپل ټول کالیګان په لاس ګنډي نو که دغه د ماشینونو کومک دوی سره وشي نو دوی به ډېر زیات خوشحاله شي او همدارنګه دوی به ډېر ارامه هوسا هم شي سلام کاکا خاص دی الحمدلله د خدای فضل است ستاسو نوم چیرې ده کاکا انم زمان ډېر ښه کاکا تاسو د کوم ځای یاستئ اصلا مونږ اصلا د لغمان ولایت د کرغې د ولسوالۍ د کاکس د شاوخوا سیمو اوسېدونکي کوچیاني او دغلته اوس فعلا په دغه چمن کې اوسېږو دغه ځای ځکه راغلي چې د اوبو د نشتون له امله چې اوبه په کویان وچ سو کاریزونه مو سم نه درلودل او د اوبو د نشتون له امله راغلي دغه ډنډ شاوخوا سیمه کې پراته وي چې بس د اوبو د مال زمینه دلته برابره شوې ده څومره کسان تاسو دغلته ژوند کوئ ستاسو کورنۍ غړي څوک دي ټول موږ هغه ځای کې چې کوم ځای کې اوسېږو نو تقریبا 100 کورو شاوخوا تعداد هم ده دغه 100 واړه کورونه د اوبو د نشتون له امله له کلي نه یو خوا او بله خوا سیمو ته تللي دي موږ یو 100 پورې کورونه راغلي په دغه ځای کې شاوخوا کې اوسېږو او نور هم ودانو ته راکوز شوي دي چې د سیند شاوخوا پراته دي د ځکه چې بس هلته د موږ د اوبو او د خوړو زمینه بالکل نه وه تاسو کومه همکاریو ته ضرورت لرئ دلته ضرورت لرئ او که کوم ځای ستاسو اصلي ځای ده هلته ضرورت لرئ موږ اصلي هغه ځای کې ډېر ضرورت ځکه لرو چې هلته بالکل اوبه نشته د اسکاک پاکې اوبه دغه 100 کورنۍ هلته بالکل نه لرو او دغه ځای کې چې پراته دي دغه شاوخوا وري سره ته پراته دي او دا مریضان دي داسې دغه د افغانستان د ډاکټرانو نه مایسه شوي چې هر ډاکټر ته په کراتو وار باندې ورغلي او موږ ته د دغه پوره نتایج نه دي معلوم کړي کله په یو نامو دوا راکوي او کله په بل نامو دوا راکوي د دې څه مریضي ده چې دا ټول داسې دي مریضي داسې یو مرض ده څورنګی ورته وایي هغه ته ورته ده خو نه ډاکټرانو موږ ته دغه د مریضتیا علاج نه ده ښودلی نه یې درته نوم څرګند کړی ده چې دا دغه نامو مریضتیا ده یعنې درملنه یې نه ده شوې ده نه یعنې بالکل ډېرو ډاکټرانو ته تللي نو د دغه مرض دوا موږ ته ډاکټرانو پوره نه ده ورکړې
دوستانو زه به اوس د دې ډوډۍ د مستو خوند وګورم او تاسو ته به په اړه ووایم. وزاره که میلمه راسي لیازدار یې خپل هغه همدغه مستي او ډوډۍ وروسته کوو، نه پولاو سته، نه چرګان سته، نه غوښې سته. دلته غریبان خلک دي، د عامېږي خرڅو، لږ چې شایسته هغه وړه پې واخل، نور هغه ته مسه نه کېږي. اوړه د ژوند د کومې اړتیاوې چې دا مال خرڅوي بې باندې را د عامېږي خرڅو هغه مچکالي د غوی نه مردارې سوې، پیسې نه کوي، خوښې دي، په بای هم نه دي بس. دوستانو دا و د نن ورځې د کوچیانو خپرونه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه، د کوچیانو د ژوند په اړه، د هغوی د ستونزو په اړه، د هغوی د مشکلاتو د غوښتنو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړل. په دې هیله چې دغه خپرونه هم د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی الله سپارم. الله پامان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.